الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو څو درسونه د مسلمانو خویندو لپاره ځانګړي کړي وو. نو دغه د مسلمانو خویندو لپاره چې مو کوم درسونه ځانګړي کړي دي، په ننني درس کې بیا یو څو مسائل چې د مسلمانو خویندو سره تعلق لري هغه تر بحث لاندې نیسو. یوه مسله دا ده چې د ښځو لپاره د لاسونو او پښو سره کېدل دا د تاریخ په اوږدو کې په هره زمانه کې سوي دي. دغه لاسونو او پښې سره کول د ښځو لپاره جایز څه بلکې ښه کار دی، مستحب کار دی، خصوصا هغه ښځې چې خاوندان لري. نو که پر دې باندې نقش و نگار کوي، که ګلان ورباندې کوي، په دې کې څه منع نشته. یو روایت کې راځي عایشه بیبي رضی الله عنها فرمایي و یوه ښځه نبي علیه السلام ته راله، حجاب یې کړی و، نور بدن نو مخ یې پټ و، لاس کې یې خط و، نبي علیه السلام ته یې ونیوی. نبي علیه السلام لاس ایسته کړي، ور زه نه پوهېږم چې دا د نارینه لاس دی او که د ښځې. مقصود یې تعلیم و. هغې ښځې وویل چې نه نه زه ښځه یم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل نو چې ته ښځه یې نو خپل نوکانو یعنې لاسو ته تغییر ورکړه، په نوکریزو یې سره کړه. نو ځکه د ښځو دپاره لاسونو پښې سره کول دا ښه کار دی، افضل او بهتر کار دی. البته دا یوه خبره دې یاده وي چې دغه لاسونو پښې سره کول دا خو جایز افضل کار دی. ځینې وخت په ځینو کورو کې بعضې ښځې د نوکریزو شپه لري چې پر هغه باندې په هغه شپه کې بیا ځینې ناروا کارونه کوي، لکه دا چې پر سړک روانې نوکریزې اخیستي، د ښځو دریاوي، د لاسو شرنګۍ، غږونې او موسیقي یې شروع کړي، بیا هغه کور ته ورسي، هلته موسیقي غږوي، عکسونه اخلي، حرام کارونه کوي. دا بیا جایز کار نه دی او پر نوکریزو باندې منع نشته. بله مسله دا ده چې بعضې ښځې داسې عادت لري چې دا خپل غاښونه سوان کړي، نري کړي، مابینځ کې فاصلې ور پیدا کړي. ځینې وخت نارینه هم دا کار کوي. دغسې غاښونه سمول او مابینځ کې فاصلې کول، تراشل، دا منع دی. پر دې باندې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی. بله مسله دا ده چې بعضې ښځې عادت لري چې مصنوعي باڼوګان ایښي. په دې اړه باندې د طبابت له نظره څخه دغه باڼوګان چې پر هغو باڼوګانو ولګېږي هغه ته نقصان رسوي او دا سریش یې هم دې باڼوګانو ته نقصان رسوي. نو هر هغه کار چې د انسان وجود ته نقصان رسوي هغه ښه نه وي. نو که واقعا دا توانونه ورسوي نو بیا ځان ځینې ساتل په کار دی، او که تاوان ونه رسوي منع نشته ورباندې. بله مسله دا ده چې اکثره ښځې بلکې که ټولې ښځې یادې کې هم لرې نه ده لبې شیرین کاروي. دغه لبې شیرین چې دا د شونډانو یو ډول سره کول دي دا جایز دي. البته په دې کې دوه قسمه راځي. یو قسم داسې وي چې غوړزګي و جسم یې دومره زیات وي چې کله د اودس تازه کوي، غسل کوي، هغه د شونډانو پوست یې لندوالی نه رسېږي د ډېرې غوړزګۍ په وجه باندې. نو دغسې لبې شیرین که چا استعمال کړی د اوداسه په وخت کې باید پاک کړي.
او بعضې دغسې وي چې عادي سوروالی شونډانو ته ورکوي خو غوړزګې دومرې نه وي هغه نو په هېڅ وخت کې پروا نه کوي. بله مسله دا ده چې بعضې ښځې ځانونه جوړوي البته د خاوند نه په نه وجود کې نور داسې کسان وي چې هغه د دې نکاح نه ورسره جایز کېږي د ټول عمر دپاره لکه پلار ورور نو وایي که څه هم دا کار جایز دی مګر د فتنې څخه د ویرې په وجه دې دا کار نه کوي. او همدا ډول بله مسله دا ده چې دا د نارینه او ښځو دواړو سره تعلق لري چې زیریناپ یا تر نامه لاندې ویښتان لرې کول د بغلو ویښتان لرې کول دا ضرور دي په هره هفته کې یا په 15 ورځو کې تر 40 ورځو پورې یې ځنډول مکروه تحریمي دي. البته دومره خبره ده وایي نارینه دپاره یې په چاړه لرې کول په ماشین لرې کول افضل کار دی او د ښځې دپاره کښل او یا په ځینو کیمیاوي دواو باندې لرې کول ښه کار دی. یعنې دا چې نارینه د ماشین او چړې څخه کار واخلي ښه دی ښځه چې وانخلي ښه دی. او که چیرې په نارینه د دغه ویښتانو لرې کولو څخه استفاده وکړي هم څه منع نشته او که ښځې د چړې او ماشینه څخه کار واخلي هم څه منع نشته هغه افضل خبره ده. بله مسله دا ده چې بعضې ښځې عادت لري چې د مخ لاسو پونډیو د دې ویښتان کاږي نو په دې اړه باندې هم کتابو لیکلي دي چې دا جایز دي البته که چیرې د دې ویښتانو په کښلو سره د دې پر وجود کم اذیت و ضرر پیدا کېدی بیا نو لرې کول پروا نه کوي. او بله مسله دا ده چې ډېری ښځې د وروځو کښل عادت لري په دې اړه کتاب لیکلی دي په احادیثو کې منع راغلی ده چې دا کار حرام دی وروځې کښل وروځې کوچنۍ کول منظم کول دا جایز نه دي. او بله مسله چې کتابونو را نقل کړې ده هغه دا چې ځینې ښځې داسې عادت لري چې دا د سر ویښتان پر دې د سر پر منځ سره ټول کړي دا سر یې داسې لکه د اوښ بوک دا کار منع بلل شوی دی ځکه یو روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دوې ټولۍ انسانان ما په دوزخ کې ولیدل د هغو دوو ټولیو څخه یو هغه ښځې وې چې د خلکو زړونه فحشا او بدو تمایلوي او د دغه ښځو ویښتان د سر ویښتان د اوښ د بوک په ډول جوړ وي. بله مسله دا ده چې بعضې ښځې عادت لري چې د سر ویښتان د ښایسته کولو لپاره رنګوي نو دغه رنګ جائز دی البته علما لیکي وایي هغه ښځې چې عمر یې کم وي د یو ناجوړي په وجه د سر ویښتان سپین سوي او بیا یې رنګوي او هغه چې ښځې چې عمر یې ډېر وي د ویښتانو وخت یې د سپینېدو وي نو بیا ښه خبره دا ده چې پر دې باندې وخت ضایع نه کړي او ویښتان ونه رنګوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.